عبدالله نن ورځ پر فیسبوک له ځانه د ولسمشر لقب لرې کړ او د جوړجاړي خبرې ورکړ د چې د ولسمشر غني سره په کومو شرطونو باندې عبدالله هوکړه کړې ده او جوړجاړي ته سره رسېدلی دي دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ خو که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم عبدالله له اوږدې مودې اختلافاتو وروسته پر خپله فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړه او ویې منله چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی دی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې له ناکام اعلانېدو وروسته دغه پایلې رد کړې او له دې سره چې ځان یې ټول شموله ولسمشر اعلان کړ پر خپله فیسبوک پاڼه یې د خپل موقف په ځای کې د اجرایه رئیس کلمه ایسته کړه او ولسمشر یې ځان ته ولیکل خو اوس یې دا کلمه بیا بدله کړې ده او ځان یې د سیاستوال کلمه باندې معرفي کړی دی عبدالله خپلو پلویانو ته تازه په تازه لیکلي چې د سیاسي بحران د هواري لپاره ملي شخصیتونو هلې ځلې کولې او له همدې کبله له ارګ سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی عبدالله خپلو پلویانو ته ډاډ ورکړی دی چې په اصولو کې په ګڼو مسایلو توافق شوی دی او اوس د دغې هوکړې په جزئیاتو او نهایي کولو کار روان دی عبدالله هیله ښودلې چې د کرونا په سختو حالاتو کې د سولې پر لور د پراخو ګامونو د اخیستلو په خاطر د ارګ او سپیدار هوکړه ژر تر ژره وروستۍ شي دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړ چې عبدالله سره اختلاف حل شوی او نوموړی به ژر تر ژره د مصالحې شورا مشر وټاکل شي عبدالله د میزان د شپږمې په ټاکنو کې 9 سلنه رایې یوړلې او ولسمشر غني بیا 50.4 رایې خپلې کړې چې عبدالله یې له مننو انکار وکړ او ځان ته د هم شموله ولسمشر د خطاب ترڅنګ د لوړې مراسم هم ونیول چې په هیواد دننه او د باندې له سختو نیوکو سره مخ شو وړمه ورځ د اروپایي ټولنې او ناروي سفیرانو له نوموړي سره په ویډیویي کنفرانس کې پر هغه فشار راوړ چې ژر تر ژره دې له ارګ سره خپل اختلافات حل کړي درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره هم سبسکرایب کړئ